الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم صدق الله مولانا العظيم. دغا رکوع کے اللہ جل جلالہ د قوم عاد چې هود علیه السلام هغه ته الله پیغمبر ورستولو واقعا ذکر کړي. نو دغه قوم د احقاف په علاقې کې واقع. احقاف جمع د حقفوندو. حقف د شګې چې کوم ډیران وي چګه ټوپای وي غونډای غوندي د شګې هغه ته حقف وي شي. دوی چې د کومه علاقه کې عبودو نو دغه کې ټول زوی په زوی د شګې ډیرانونو او دغه وادي احقاف بحرین عمان حضرموت او د یمن کوم مشرقي طرف ته دغه طرف ته دغه احقاف علاقه وکې شوی دو. نو دا قوم عاد دا ډیر مضبوط وجودونه الله جل جلاله ورکړیو. 480 سال عمرونه هم مجدو. 480 سال هود علیه السلام دوی ته دعوت ورکړو د توحید. او دوی په خپل قوت باندې دوکه شویو، تکبر نیولیو. کده الله پیغمبر بو د الله د عذاب دمکی ورکړه، خوف په ورکړه چې الله نه وډور شوی. نو دوی بول چې من اشد منا قوه، ته موږ چا په جنگ ډرای موږ نه څوک مضبوط شته نه ده چې ته یې چې بیا به عذاب در باندې روشي. موږ خو عذابونه نه ډریږو. او باقاعده چیلنج ورکوي فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. کته چیرته رښتونه وې به دا کوم شي چې ته موږ سره وعده کوې یا خوف ورکوې ارساروی وله. بیا اوس دغه حالاتو ته وکسو. 480 سال هود علیه السلام دوی تبلیغ کړه ده. نو دا چلنج دوی وارث نه ده ورکړه، بار بار یې ورکړه ده. الله پاک صابر ذات ته د هر څه شي هغه یو وخت مقرر کړی. او هود علیه السلام هم وتی چې لکنی اراکم قوما تجهلون، زه تاسو یو جاهل قوم وینم، احمقون یو. ویل انما العلم عند الله، د عذاب علم د عذاب اختیار ده د الله سره ده. د مو ذمہ داری ابلغکم ما ارسلت به، چې زه په کوم شي سره رستوله شوی الله ورته ویلي چې ته دغه کوه، زه د هغې تبلیغ ته کوم. عامې کړي دي او تاسې خیر په منلو کې ده، نه منوئ سرکشي کوئ. بیا په سرکشو خلکو د الله عذابونه غلی دي. خو مو ته دا علم نشته چې په تاسې به د خدای عذاب کله رګري. خو به هر حال چې کله بار بار عذابونه چیلنج کول یې الله پاک په دوی باندې بارونونه بند کړل. 3 سال رسې مکمل بارونونه نه کېدل چې د شګې علاقه او بارونونه پکې بند شي. کوم جمع شوده اوبه په ظاهر هغه هم وچې شي، که کویون هم هلوندې پرېوځي، اوبه پکې ژورې شي، پکې وچې شي په ډېرو کویونو کې. نو دوی ډېر تنګ شل. هود علیه السلام بیا دوی ته وویل چې ګورئ د زه چې کومه خبره ته کوم دا ومنوئ، شرک مه کوئ، کفر مه کوئ، د الله طرف ته رجوع کوئ، ایمان وروړئ په الله پاک باندې. دوی وی چې نو برونونه به الله در باندې وروړئ. دوی وی چې که په دغه وجه باندې په موږ بند کړي او په دا وجه باندې وروړئ یو سوس که هم موږ ته نه ده په چا. نو بیا یې میټینګ سره وکړو. څه کسان یې خانه کعبې طرف ته اوستول او په دغه وخت کې خانه کعبه
دا طوفان نوح کې خود علیه السلام دا د نوح علیه السلام سره نږدې زمانہ ده او ابراهیم علیه السلام وغیرہ انبیاء کرام دا د نبات درغلي نو هنکابا زوی هو موجود و او په طوفان نوح کې هغه پټه شوی دو نو هلته کې لوړل چې دا مبارک زوی ده د الله نه به د وګونه وي بار بار د دې وضاحت کو چې یو طرف ته موږ کافر وي بل طرف ته چې الله ته سوالونه کوي شرک کوي سره کوي الله ایمانو الله دوی دغه صفاتونه بار بار ذکر کوي چې کله ارګیر شي بیا هغه الله ته چې د تمام کائنات مالک ته سوالونه کوي انتهایی په اخلاص سره کوي وتا چې کته مشت نجات ورکې موږ به بیا شرک نه کوو دا به نه کوو دا چې نجات ورکې بیا سره شرک شروع کی نو څه کسان یې د واګونې د پر دلته کې خپل علاقه کې کښېنول سي هلته کې اوستول په شربونو سره او په ډمې ګډونو سره هلته ولاړل دوګونې وغوښتلې نو وریځې چکې شولې دا روانې شولې اوس دوی په هغې وریځې پسې دي نو چې کله هغه وریځ دوی ولیدلې دوی چې هذا عارض ممطرنا دا هغه وریځ دي چې دا په موږ باندې وریږي بارون بوکي आवाज وي تو شو بل هو مستعجلتم به چې دا بارون نه ده دا هغه شی ده چې کوم مغشته د هغې نه پس ته اول هوا روانه شوله نری داسې تلله او بیا دا تیزه شوله چې دوی پوه شول چې دا خو هغه عذاب ده او شدت یې اختیار کړ کورونو ته منډک ننوتل نو دا هوا دومره سخته تیزه وه سخرها علیهم 7 لیال و 8 ایام و شپې او 8 ورځې مسلسل دا لګیا او انتهایی ته چې دروازې موتې کړلې او د کورونو نه روبستل او کې چکرل دوه سره جنګوه او پړ مخې لګه او کأنهم اعجاز نخل خاویه داسې پروتو لکه د کجورې تنې چې کسې اوس په دغه دوران کې هود علیه السلام سره د ملګریو هڅه شل هغې چې کله د عذاب ولید چې دا خو د الله عذاب روغم نو خپل کوم مسلمان ملګریو در جمع کړل او لکیره یې په داسې تو کړه دوی چې په کوم ځای کې نستو هوا ارد ګرد چلیدله لکه په یوه محفوظه کمره کې چې کښېنې او په یې کې په تو باندې هوا نه لګي هغه کمره د نه هوې چې دلې دورې وایي په دوی باندې هغه هوا نه لګېدله هېڅ نه ویې ته ویل هوا دا د الله جل جلاله مخلوق ته اوبه د الله جل جلاله مخلوق ته دغه اوبه وې فرعون یې غرق کړ موسی علیه السلام سره د ملګریو هغې ته یې لیار ورکړله اور ده خلق سیزي ابراهیم علیه السلام د پوره ګلو ګلزار ده چشمې په اور کې نه نوې ته لګیا دي باغونه وې ته پکې جوړ شول چلای پکې پورا کړله بیا د هغه اور نه ابراهیم علیه السلام صحیح سالم وروته نو دا د الله پاک مخلوقات دي چې بیا کله الله پاک خوښه شي چاته عذاب وګرځوي او چاته رحمت وګرځوي واذکر اخا عاد یود کا اخا عاد ورور دی قوم عاد نو هود علیه السلام پیغمبرو قومیت په حیثیت سره دلته کې د ورور لفظ استعمال شوی ده قومي ورور اذ انذر قومه هغه وخت کې انذر قوم چې د وډروال خپل قوم بالاحقاف د احقاف په وادی کې احقاف په علاقه کې وقد خلت النذر تحقیق سره تیر شوی نه مخکې انبیاء کرام من بین یدیه مخکې د دنه چې نوح علیه السلام شیس علیه السلام ادریس علیه السلام ومن خلف بعد دنه تیر شوی چې ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام تر عیسی علیہ السلام پورې دا بنی اسرائیلو کې پیغمبرونه الله تعبدوا الا الله هود علیہ السلام دوی دا خبره کوله چې عبادت ما کوي مگر د الله جل جلاله کوي انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بشک سره زړه په تو سی باندې کای عبادت مو د الله نه مسیو دی بل چوکو د عذاب د الوی ریزه قالو دوی تویل اجئتنا لتافکنا عن الہتنا چې ای هودا ته مشتهدی دی پر یار غلای چې تم را اوړوي ان الہتنا د عبادت خپل الہ او خدایونو نمو
فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین پس ته مشترتګو کا بما په هغه شی سره تعدنا چې مشتپا غ سره ډروي ان كنت من الصادقین کچرته وي ته د رښتونیونه چې د شاید مندر درومي روي ولا کرشتونه وي قال او ویل ته هود علیه السلام انما العلم عند الله بشک سرا علم دی الله جل جلاله خو ته د عذاب اختیار دی عذاب دی الله پاک سره دا چې کله ورولي او کله نرولي وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ او زتستا رسول کو ما غشي ارسلت به چې زرستول شوم به په دې سره توس طرف ته ولکنی اراکم قوما تجهلون لیکن زوینه توسه قوما داسې قوم تجهلون چې توسه جاهل یې احمق قوم یې ځکه چې عذاب هم سوکسون ته وړي او د الله عذاب دار درومي خو یا زرد یا لیټ شي فلما رأوه عارضا پس هر کله چې دوی اولید دغه عذاب لرا او شکل د عذاب عارضا یو وریز وا مستقبل اودیتهم چې دا مخکې روونه و د دوی ته قالو دوی اویل هاذا چې دغه وریز چې دو هاذا چې دا مرشد وینو یې عارضون دا وریز دو ممطرنا چې دا په موږ باندې وریږي الله ته چې وریدل چې دي بل هو مستعجلتم به الله ته فرمایل چې بلکې هو دا غشایدا استعجلتم به چې تاسو جلدی سره طلب کول په دغه سره چې کوم عذاب مغشته چې پیغمبر ته مدمکې ور کوله او چې لنجونه مو ور کول چې زر دیر ولا وې دا غادا ریحون دغه وریس چې دغه حقیقت کې ریحون هوا دو فيها په دغه هوا کې عذاب علیم عذاب دردناک تا تدمر كل شيء چې دغه هلاک کوي به هر شی بامر ربها په امر په حکم د خپل رب سره فاصبحوا پس دوی سبو کو چې هلاکو لا یرا الا مساکنهم چې نشول کتای الا مساکنهم مگر کندرات ته دوی صرف بس دوی ټکانه او کندرات هغه پروت موجودو او انسانون هغه پکې هیڅ نه اسشول هلاک شل کذالک نجزی القوم المجرمین دا غرنگی مجا بدلا ورکو سے قوم تال مجرمین چا جرم کون کی ولقد مکناهم فی ما مکناهم فی او تحقیق سره موږ دوی ته قدرت ورکړو دا صلی الله اهل مکه او خطاب کوي چې دا کوم می هلاک کړل ځکه چې اهل مکه نه فرمانو نو داسې معمولی کسان نو په توس نه دوی ته موږ ډېر انتهایی هر څه ورکړیو ولقد مکناهم او تحقیق سره موږ دوی ته قدرت ورکړو فیها په هغه نعمتونو کې مکناهم فیه چې موږ هغه قدرت واست نه در کړه په دې کې د قوت نه او د ایمان نه اهل مکه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده موږ دوی د پرګرځولیو غږونه او سترګې او زړونه یعنی د هر څه قوتونه د سترګو د زړونو د پوهې فهم هر څه لرل لیکن فما اغنا عنهم سمعهم پس دفع نکړل د دوی نه سمعهم غږونو د دوی ولا ابصارهم او نسترګې د دوی ولا افئدتهم او نظرونه د دوی من شیء د اس شیء نه هم یعنی اس تدبیر هم دوی ته پچار ور نه رغال اذ كانوا يجحدون بآيات الله ځکه چې دوی انکار کوي په آیاتونو د الله جل جلاله سره وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او نازل شو په دوی باندې هغه شی چې کوم دوی چې استهزاء په پرې کوله چې کوم عذاب پرې ټوکی کوله هغه عذاب الله په مسلط ک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.